أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب مخکی آیت مبارکه کی او فرمائل چې یو آغا اهل علم دی علماء سو چې آغا په متشابهاتو پسې لګېدلي او د فتنې پیدا کولو کوشش کوي. یو آغا مضبوط خلق د علماو نه چې هغوی په محکم آیتونو باندې عمل کوي، هغوی خپل منشور او دستور ګرځولی دی او متشابهاتو په باره کې دغه وایي چې زمونږ په دې ایمان دی. نو دغه راسخ فی العلم علماء حق دا غوی مزید حالات ذکر کړي چې دا خلق چې دی دوی د الله تعالی نه مستقل دوا غواړي او دوی وای ربنا اے رب زمونږه لا تزغ قلوبنا مکه گوا زړونه زمونږه بعد اذ هدیتنا رستو د دینه چې هدایت کړی دی تا مونږ ته چې کم ایمان میلاو شوی دی او هدایت میلاو شوی دی نو د دینه پس مونږ دوباره د گمراه کېدلو نه وساته. وهب لنا من لدنک رحمه او بخشش وکه مونږ ته د خپل طرف نه د رحمت، مونږ د گمراهۍ نه هم وساته او د آخرت نعمتونه چې هغې ته رحمت ویلی کېږي دا مونږ ته د خپل طرف نه د دې بخشش وکه، مونږ ته د هغې عطا وکه. انک انت الوهاب یقینا ته بخشش کوونکی. فرمایي چې دا آیت مبارکه یعنی دا دعا دا په ورځ کې یو کرت د ایمان د نعمت باندې د شکریا ادا کولو دپاره دا خپل معمولاتو کې شاملول پکار دي، ځکه چې الله تعالی مونږ ته د ایمان یو عظیم دولت نصیب کړی دی او زمونږ سره که په دې دنیا کې څه دولت دی نو هغه دغه د ایمان دولت دی او دغه ایمان د دولت حفاظت کول دا د ټول نه اهم کار دی او د دې د حفاظت لپاره د الله تعالی نه مدد غوښتل دا د ټول نه مؤثر ذریعه ده. نو فرمایي چې دا دعا هغه روزانه په خپل دعاګانو کې شاملول. ربنا ای رب زمونږه انک یقینا ته جامع الناس جمع کوونکی خلکو لره لیومن هغه ورځې ته لا ریب فیه چې پای کې څه شک نشته دی. گویا چې په دې کې یو دعا هم ده د راسخ فی العلم او د دعا تعلیم دی د امت لپاره
او پدې کې اثبات د معاد ده، یعنی کم چې دا دین اسلام بنیادی عقاید دي، توحید، رسالت او معاد، یعنی عقیده د آخرت چې زمونږ د مرګ نه پس دوباره ژوند کېدل دي او الله تعالی ته پیشي ده، نو هغه عقیده په دې تعلیم د دعا کې ذکر کړله. فرمای اے رب زمونږه یقینا ته جمع کوونکې خلکو لره هغه ورځې ته چې پای کې څه شک نشته دی. نو دا اثبات د آخرت او د قیامت وکړلې شو. باس بعد الموت، د مرګ نه پس دوباره د ژوند. ان الله لا یخلف المیعاد، یقینا الله تعالی د خپل وعدې خلاف نه کوي. نو دا ورځ یقیني طور را روانه ده. ربنا اے رب زمونږه لا تزغ قلوبنا، مکه گوا زړونه زمونږه بعد اذ هدیتنا، رستو د دینه چې تا هدایت کړی دی مونږ ته. وهب لنا او بخشش وکه مونږ ته من لدنک د خپل طرف نه رحمتا د رحمت. انک انت الوهاب، یقینا ته بخشش کوونکې. ربنا ای رب زمونږه انک یقینا ته جامع جمع کوونکې الناس خلکو لره لیومن هغه ورځ ته لا ریب فی چې هیڅ شک نشته دی په دې کې. ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یخلف المیعاد، مخالفت نه کوي د وعدې خپلې. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.